د یو کونډې ښځې ډیره عبرتناکه واقعه. کله چې د هغې خاوند وفات شو نو په خپل کور کې ورسره خپلې خوښې او لیور څه وکړل. ډیره دردونکې او عبرتناکه واقعه. په دې هیله چې د ویډیو تر اخره راسره اوسئ. هغه خپله قصه لیکي چې زما نوم رڼا دی، خو وایي چې د نوم نه خو زه رڼا یم، خو په حقیقت کې ما سره هیڅ رڼا نشته. زما په قسمت او نصیب کې چې څومره غمونه دي نو شاید هغه نور چاته نه وي میلاو شوي. د ژوند یوه شپه او ورځ مې په خوشحالۍ نه ده تېره شوې، خو دومره ضرور ده چې د راتلونکي سبا په انتظار کې یم چې کیدای شي لږه وخاندم او د سبا ورځ ځان سره خوشحالي راوړي. هغه لیکي چې زما د واده 20 کاله شوي دي. د واده یو څو کلونه خو ډېر زیات په خوشحالۍ باندې تېر شول او زما خاوند ډېر زیات خوش اخلاقه و. په خپله زندګۍ کې ماته هیڅ غم نه دی راکړی. پیسې به یې کمې ګټلې خو ورځې شپې به مو ډېرې په خوشحالۍ تېرېدلې. کله چې زما د 3م ماشوم پیدایش وشو نو یوه هفته وروسته ماته دا خبر راکړل شو چې زما خاوند په یو حادثه کې مړ شوی دی او زه کونډه پاتې شوم. زما خو ټوله دنیا ورانه شوه. څو ورځې خو زه بیخي په هوش کې نه وم او د یوې میاشتې نه وروسته چې بیا زما طبیعت لږ جوړ شو نو زما خواښې زما کمرې ته راغلله او راته یې وویل چې ګوره اوس خو ستا خاوند هم مړ شو او د ګټې وټې هم نور څوک نشته او صرف ستا یو لیور دی. ستا سخر هم ګرځېدی را ګرځېدی نشي او اوس بله څه اسره هم نه ده پاتې چې موږ ته له ځان سره وساتو. نو بهتره به دا وي چې ته خپل کور ته یعنی خپل مور پلار او خپل ورونو ته لاړه شي او خپل بچي هم ځان سره بوځه. ستا خوښه ده که ته واده کول غواړې او خپل بچي چېرته په یتیمخانه کې اچول غواړې نو زموږ د اړخ نه په تا باندې هیڅ پابندي نشته. هغه وایي چې ما کله د خپلې خوښې دا خبرې واورېدې نو زه ډېر زیات حیرانه شوم چې اوس دا خلک زما بوج هم نشي اوچتولی. نو ما ورته وویل چې مورې په دې کور کې خو زما د خاوند یادونه دي او زه خو هسې هم په تاسو باندې بوج نه جوړېږم. زما د جامو د ګنډلو چل زده دی، محنت به کوم، خپل بچي به ساتم، خو تاسو صرف دومره وکړئ چې ماته په دې کور کې د اوسېدو اجازت راکړئ. او پاتې شوه خبره د واده. نو زما بچي زما سهاره ده او زما مټې دي او دویم خاوند نه ماته او نه زما بچو ته هغه مینه ورکولی شي کوم چې زما خپل خاوند ماته راکوله. خو بیا هم هغوی زما خبره ونه منله او ماته یې وویل چې ته په 3 ورځو کې دننه فیصله وکړه او زر تر زره د دې ځای نه لاړه شه ځکه چې اوس موږ دا کور خرڅ کړو او ستا لیور پرې څه وړوکی کار شروع کړي. کله چې ما دا خبرې واورېدې نو زما زړه د غمونو نه راډک شو. په هغه وخت کې ما وویل چې سمه ده چې تاسو ما دلته نه پرېږدئ نو 3 ورځې که زه دلته پاتې شم نو څه به وکړم. نو ما په راتلونکي 2مه ورځ باندې هغه کور پرېښودو او خپلې مور کره راغلم. زه چې کله د خپلې مور کور ته راغلم نو هلته هم زما د ژوند حالات ښه نه وو. زما ورنداریانو زما د ورونو غوږونه ډکول شروع کړل چې رڼا زموږ بچي برنه حقه وخي او هغوی لوبو ته هم نه پرېږدي او د هغوی بچي هم زموږ بچي وهي. حالانکه ما به خپل بچي په بیله کمره کې بندول او هغوی به مې نه پرېښودل چې د چا ماشومانو سره جنګ وکړي. ورو ورو ما خپل سره زر ټول خرڅ کړل او ځان ته مې د جامو ګنډلو یو ماشین واخیستو او په خپله محله کې به مې د ښځو جامې ګنډلې. د الله تعالی په فضل سره زما دغه کار خلکو خوښ کړو او په دې سره ما د خپلو بچو خېټه او د خپل ځان خرچ او خوراک هم پوره کولو. خپل بچي مې اوس د محلې په یو سکول کې هم داخل کړل. خپله به مې هغوی بوتلل او بیا به مې بیرته راوستل. خو معلومه نه ده چې یوه ښځه ولې د بلې ښځې دښمنه وي. زه په دغه کور کې د خپلو ورندارګانو خوښه نه وم نو په دې وجه باندې به زما زړې مور سره هم هر وخت جنګ کولو او ورته به ویل چې که یو غریب سړی هم وي خو د دې لپاره پیدا کړئ چې واده ورسره وکړي او د دې کور نه رخصت شي ځکه چې معلومه نه ده د دې نور زندګي به څنګه تېرېږي. او ویل به یې چې د دې ورونه به تر کومې پورې دا ساتي. په دې شپه باندې زه ټوله شپه ویده نه شوم. په 2مه ورځ باندې ما د خپل خاوند پاتې شوي نښې او سره زر وغیره هر څه خرڅ کړل او ځان ته مې د کرایې د کور د نیولو بندوبست وکړو. هلته زه او زما بچي ما سره اوسېدل. د جامو ګنډلو کار هم ډېر په ښه طریقې سره روان و. په دې کې زما یو بل ملګری زما ډېر زیات مدد وکړو او خپلې مور ته یې وویل او زه یې د جامو ګنډلو د یو کمپنۍ مالکې سره میلاو کړم. هغې زما دا کار ډېر خوښ کړو او هره میاشت به یې ماته دومره کار راکوو چې زما پرې ډېره ښه ګزاره روانه وه. خو د دې باوجود هم زما بچي د ډېرو محرومیو ښکارو. خو په دې دوران کې زما ورونو زما بیخي خبر نه اخیستو. زه دومره خبره شوم چې زما مور هم د هغوی نه ډېره زیاته تنګه ده او هر وخت ورسره جګړې کوي.
نو ما خپله بیماره مور ځان سره خپل کور ته راوسته. د جامو ګنډلو د کمپنۍ دغه مالکې ما ته وویل که زه تاته یو وړه غوندې فیکټري یعنې کارخانه جوړه کړم نو آیا ته به هغه کار وچلوې؟ ما ورته وویل چې هو ولې نه. ما ورته وویل چې ما سره په همدې کور کې ماشینونه ولګوئ او زه به ستاسو آرډر پوره کوم. ما دا کار ډېر په مینې سره سرته رسوه او د خدای فضل دی زه پکې دومره کامیابه شوم چې اوس زما یو زوی د میډیکل ساینس په فاینل او آخري امتحان کې دی. دویم زوی مې په بینک کې ملازمت کوي او دریم زوی مې واده کړی دی او زما بچي ما ته وایي چې مورې اوس بس ته دا کار پرېږده. خو زه دا کار تر هغې پورې نه پرېږدم چې تر څو پورې ما کې همت وي او د خپل ځان لپاره مې کفن هم اخیستی دی. معلومه نه ده چې کومه پورې به زما بچي زما خدمت کوي. هسې نه چې زه په خپلو بچو باندې بوج شم لکه څنګه چې زما مور په خپلو بچو بوج وه. ځکه یوه نه یوه ورځ به هر انسان مري. خو د خدای شکر دی زما بچي 15 وخته مونځګزاره دي او زما ډېر احترام کوي. بس هغه وایي چې زما نورو ښځو ته دا پیغام دی چې کله هم خپل همت مه پرېږدئ او کوشش کوئ ځکه چې د کوشش کوونکو سره خدای تعالی مدد کوي. قدرمنو دوستانو دا قصه تر همدې ځایه وه. په دې هیله چې ستاسو لپاره به ډېره ګټوره تمامه شوې وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي. مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. که غواړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته قصو په زړه پورې معلوماتو خبر وساتو نو زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډېره مننه.